د طالبانو دفاع وزارت که هر چا پر افغانستان برید وکړ بیا یې مسؤلیت په خپل غاړه. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې چې د پاکستاني طالبانو نه ښه کولو لپاره به په افغانستان کې هم عملیات وکړي، ناسنجیده عملیات کړی او دا کار یې د اوبو خړولو یوه هڅه بللې چې په وینا یې د هیچ چا په ګټه نه دی. طالبانو د پاکستان رهبرۍ څخه غوښتي چې د ټیټې کچې چارواکو ته د دغه ډول څرګندونو اجازه ورنه کړي. که هر څوک په هره بهانه یا عنوان زموږ په حریم تیری وکړي، د عواقبو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. وړاندې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان په خپلې دې خبرې ولاړ دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو دفاع وزارت دغه اعلامیه کې داسې مهال خپروي چې د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان حکومت رسما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړه چې تر ډیورند کرښې هاخوا هم عملیات کولی شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.